ښه راغلاست د اسانه پخلي و چینل ته. نن زه پخوم د مرچکو پکوړې. دا یو ډېره خوندوره او اسانه رسیپي ده. د دې رسیپي دپاره اول باید اوړه جوړ سي. 1 ګیلاس د نخودو اوړه، 1 کاچوغه کوټلې زیره او وچ ګشنیز، کمه نیمه کاچوغه سوډا، مالګه د ضرورت پر اساس، لږ اوبه په ګډومه په اوړو باندې او ښې مخلوطومه. د لاستیکو دپاره اوړه باید یو بغل ته کښېښول سي. په دې دیګ کې لږ غوړي اچوم او نیمه کاچوغه د شړشمو تخم پشکې اچوم چې ښه سور سي. پر دې باندې اضافه کوم یو پرې کړی پیاز او مالګه. پر دې اضافه کوم مټر، د دیګ مساله 1 کاچوغه، نیمه کاچوغه کورکمن، 1 کاچوغه کوټلې زیره او وچ ګشنیز. د دیګ سر د 1 دقیقې دپاره بندوم پر کرار حرارت باندې. د هغه څه بعد میکس باید په دې رقم معلوم سي. 300 ګرامه جوش کړي او تراش کړي پټاټې ور اچوم. ښې سره ګډوم. تازه ګشنیز، او په دې مقدار باندې موزارلا پنیر اچوم. د پټاټو میکس تیار سو. د غټو مرچکو مابینځ باید پاک سي په دې شکل باندې، او د پټاټو میکس دننه باید پشکې ډک سي. مرچک باید د نخودو په اوړو کې ووال سي او په سرو غوړو کې سره سي تر څو چې ګلابي سي. دا سوې مزهداره پکوړې تیارې. نوشي جان.